د سپین کان متوسطه ښوونځی د خوست ولایت نادرشاه ولسوالۍ په لرې اطرافي او غرنیزه سیمه کې موقعیت لري. تقریبا تر 300 شاګردانو لپاره د درس ظرفیت لري. د یاد ښوونځي د تعمیر د جوړېدو چارې په 2019 میلادي کال د جون پر 22 پیل او نږدې 2 کاله وروسته د 2021 میلادي کال د مې پر 10 نیټه پای ته ورسېده چې د 18 درسي خونو سربېره 3 تشنابخونې هم لري. د یاد ښوونځي د ودانیو د جوړېدو چارې د تیر جمهوري دولت د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت پر غاړه وې او د یاد پروژې لپاره یې 8 میلیونه افغانۍ بودیجه منظوره کړې وه. خو د یاد ښوونځي ساختماني چارې د دې پر ځای چې یو ساختماني شرکت ته وسپارل شي د سپین کان کلي پراختیایي شورا ته سپارل شوي وې. خو ولې د یو کلن درسي بهیر وروسته د بشپړ خطر سره مخ دی او ولې شاګردان دې ته اړ کېږي چې د درس پر ځای د ښوونځي د ژغورلو هڅه وکړي؟ ولې یې تشنابخونو ته او درسي اتاقونو ته اوبه داخلېږي؟ ولې یې دلته په بورډ بودیجه نه لیکل کېږي او ولې یې استنادي دیوالونه د کمو اوبو مقاومت نشي کولی؟ دا هغه پوښتنې دي چې یو باصلاحیته او مسلکي ټیم کولی شي سیمې ته سفر وکړي او د عیني شاهدانو سربېره د مکتب له استادانو، شاګردانو او پراختیایي شورا له غړیو وپوښتي چې اخر دا ولې